السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم پوښتنه کړې ده چې یو ښځې ته د خپلې مرضۍ درد ور پیدا سو، دې فکر وکړي چې زما خو نو دا میاشتانه مرضي را باندې راغله، خو هغه بیا وروسته میاشتانه مرضي نه راغله، دې روژه ماته کړې ده په دې ورځ کې، دا روژه کفاره لري که نه لري؟ محترمه فقهای کرام وایي که ښځه احساس د دې وکړي چې پر ما باندې هغه دردونه راښکاره سول، مرضي راځي روژه ماته کړي او یا عادت راشي، مثلا دې حساب نیولی چې په دغه ورځ باندې ماته ښځینه مرضي راځي، په هغه ورځ باندې یې هغه روژه ماته کړله، نو پر دې باندې صرف قضا ده، هغه روژې قضایي بیا راوړي، کفاره نشته، د کفارې څخه دغه خور خلاصه ده. حاج الطحطاوي على المراكز الفلاسفة 503 كتاب الصوم، او دغه رنګه جوهرة النيرة جلد اول صفحه اوه کتاب الصوم، او دغه رنګه هندیه جلد اول صفحه فتاوی هندیه جلد اول صفحه 200 کتاب الصوم الباب الخامس من الاعذار. نو محترمه پر د خور باندې کفاره نشته، د کفارې څخه خلاص ده. والسلام علیکم ورحمة الله.